سی بعضې خلک کمنټ کې بدعت دی او دا دی او دا دی او دا دی سم شی ګورې. اوس که د یو چا نه مونځ قضا شوی وي او هغه قضایي مونځ راګرځوي نو هغه به څنګه نیت کوي؟ نیت همغه دی، صرف پکې یو لفظ بدلول دی. نیت به څنګه کوي؟ نیت کوم د زړه د اخلاصه. مثال تا نه چې کوم مونځ قضا شوي ته پکې هغه یادې، فرض به صرف یادې، سنت راګرځول پکې نشته دی قضایي کې. صحیح ده؟ دا مسله یاده کوي. مثال ما نه د سهار مونځ قضا شوی دی، نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعاته د سحر قضا مونځ کوم، د سحر قضا مونځ کوم، یا 4 رکعاته د ماسپښین قضا مونځ کوم. صحیح ده؟ فرض. یا د مازدیګر 4 رکعاته قضا مونځ کوم، یا د ماښام 3 رکعاته قضا مونځ کوم، یا د ماسخوتن 4 رکعاته قضا مونځ کوم، او د وتر واجب او قضایي هم شته، هغه ځان له مونځ دی، هغه به هم راګرځي. نو چې تا نه کوم مونځ قضا شوی وي ته پکې هغه یادې. مثال ما لیکلی دی 2 رکعاته د سحر قضا. نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعاته د سحر قضا مونځ کوم په دې حاضر وختو چې په هر وخت کې ته کې. مثال د سحر مونځ ته ماسپښین کې، مازدیګر کې، ماښام کې، ماسخوتن کې، نو هغه ټایم خو به ستا زړه کې وي که نه؟ صحیح ده؟ نو په دې حاضر وخت خاص خدای تعالی را، خاص خدایه دلته رانده شوی دی یار، خاص خدای تعالی را مخ مې د کعبې شریفې په لوري الله اکبر، دا د قضا مونځ نیت دی. خلک به هر څه وایي، بعضې وایي چې نیت پکې نشته او دا دی او دا دی او دا بدعت دی او دا شرک دی او دا نه بدعت دی نه ګناه ده، بلکل ټیټ ثواب دی پکې. ما تاسو ته ویلي وو که نه چې د قرآن شریف آیات دی ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. الله فرمایي د انسان د خولې نه چې هر یو لفظ روزي د سره فرشته ده دا لیکي. نو چې مونږ دا نیت وایو دا به فرشتې لیکي که نه به لیکي؟ لیکي به که نه؟ نو مونږ نیت د څه دپاره کوو؟ مونځ دپاره. مونځ ثواب دی که ګناه؟ ثواب دی. نو چې مونځ ثواب شو نیت ورته کول هم څه شوه؟ ثواب شو. خلک بار شو، بعضې خلک کمنټ کې بدعت دی او دا دی او دا دی او دا دی سم شی ګورې.